چې موږ دلته پراته یاسې ماشومان دي راسره بیماران دي څه نشته کالي مالي چې وغوندو بس یوه جوړه ډالۍ کې دي چې موږ ته د کار راوکړي لغیره چې موږ د عبادت نه پاس کړو کور نشته وروره پوه شوې کورونه مورونه نشته دا بس وران دي هر څه دا موږ ډېر مریان بچیان دلته پیدا شوي دي افغانستان یې نه و لیدلی نو اوس مشکلاتو سره مخ شو دلته دا دوه درې ورځې بارانو ته پراته یي زنانه ماشومان بیماران دي راسره نو دغه تکلیفات دي دلته زما بچیانو یو 50 شپېته کسه فامیل دي هلته کور نسته خو دغه پخوانۍ خو ورانې سوي دي انخلاف او چک و چور سوي دي نو دغه مشکل دی باران کې موږ سره ماشومان او سپینګري زنانه او دلته سخت زیات تکلیف دی او د جومات کې تاسو کتلی شئ ډېر رش دی او دلته زیات خلک په تکلیف کې دي ورو سره موږ د دغه خیبر انتظامیه نه او ډي پي او صاحب نه خواست کوو چې دغه د افغان مهاجرینو کوم دلته پروسس چې دی دا لږ تیز کړي او چې موږ زر په زر خپل هیواد ته واوړو چې ډېر په تکلیف کې دي ماشومان سپینګري زنانه افغانستان چې ځو ورور موږ خصوصا داسې سرپناه نه لرو نو ګورو به الله به خیر وکړي چې موږ سرپناوې نه لرو افغانستان کې چې اوس افغانستان ته موږ راستنېږو دلته باران داسې سخته ورېږي ډېره مشکلات دي زنانه بس تکلیف کې دي موږ خپله تکلیف کې کله جماعت کې کله د تندې کې بس سختۍ دي نو